سلامونه او درنښت په دې لیکچر کې خبرې کوو په سپین باندې. سپین معنا دا سویچ پورټ انالایزر. څه شی؟ سویچ پورټ انالایزر. دا د سیسکو پروپریټري فیچر دی، یعنې یوازې د سیسکو په ډیوایسونو کې دی. داسې نه ده چې ایچ پی او نورو ډیوایسونو یا د نورو کمپنیو په راوټر او سویچ کې به دا په سویچونو کې به دا اپشن نه شته، خو هلته نوم بدل دی. بعضې ورته پورټ میررنګ وایي. څه شی؟ پورټ میررنګ. اوکې، راځئ دا کار څه کوي. اول تاسو زه سمپل پوه کوم. په واده پوه یم که به دې ځای کې تاسو دې عکس ته وګورئ که نه. دا یو سیکیورټي فیچر دی. څه شی دی؟ سیکیورټي فیچر. دا داسې کار کوي. ګورئ ګلابه، دا تاسو سره یو سویچ دی، صحیح ده؟ دا اول پورټ دی چې ته ورسره کنیکټ یې. دا کوم پورټ دی؟ دا دویم پورټ دی چې بل څوک ورسره کنیکټ دی. دا څوک پورټ دی؟ دریم پورټ دی چې بل څوک ورسره کنیکټ دی. دا بل پورټ دی چې بل څوک ورسره کنیکټ دی، او دا هم بل پورټ دی چې بل څوک سره کنیکټ دی. په واده دې ځای کې ته کنیکټ یې، دې ځای کې بل کس کنیکټ دی، دې ځای کې بل کس، یو بل ته ډیټا لېږلی شئ، د باندې هم تللی شئ. څه خبره خو به نه که نه. اوس تا دې ځای کې په واده خپل کمپیوټر کې وست او تا د خپل کمپیوټر باندې یو سنیپر سافټویر را انسټال کړو. چې سنیپر یا پیکټ انالایزر سافټویر لکه وایر شارک، چې هغه پیکټ یې کیپچر کوي او ګوري په منځ کې څه دي، چا نه ډیټا روانه ده، چا ته روانه ده. اوکې، په واده دا تا چې کوم وایر شارک دې کې را انسټال کړی، دا چې ته کله رن کې تا ته وایي کوم انټرفیس دله وښایم، ته ورته خپل انټرفیس وښایي، نو یوازې ستا د انټرفیس پیکټونه کتی شي. دا ستا د انټرفیس نه کومه ډیټا ځي او یا ستا انټرفیس ته کومه ډیټا راځي. پوه شوئ؟ اوس ته وایي سویچ پورټ انالایزر، دا معنا د سویچ ټول پورټونه ته انالایز کې چې د کوم په کوم انټرفیس باندې د چا ډیټا وځي، چا ته ځي، کوم پروټوکول د ډي ان ایس دی، ایچ ټي ټي پي، دا څه کوي څه نه کوي. نو نارملي خو دا تاسو په وایر شارک نشئ کولی که نه. په وایر شارک خو به ته خپل کمپیوټر چیک کړي، نور خو نشي چیک کولی. دلته به ته یو پروټوکول چې هغې ته سپین وایي. سپین څنګه چلول کېږي زه مو پوه کړم. په واده په سپین کې به ورته شیرځئ اول ډیسټینیشن ښیي چې شي، او بیا به ورته سورس ښیي. زه تاسو پوه کوم. ته ورته ډیسټینیشن یو پورټ هم ښودی شي، دوه پورټ هم ښودی شي، ډېر ورته ښودی شي. زه ورته د سپین ته وایم چې د دې پاس ایترنیټ 0/5 او 0/4 دا ستا د سپین ډیسټینیشن شو. د دوی ډیټا چیک کوه. همدارنګه چې کوم پاس ایترنیټ 0/1 دی، دا ستا څه شو؟ سورس. په بخښنې سره غلط شوم، دا ستا سورس شو. څه شو؟ سورس شو. او دا ستا څه شو؟ ډیسټینیشن. په دې مه پوه کړم دا سورس او ډیسټینیشن څه معنا. د دې دوو پیکټو ډیټا چیک کوه او لیږئ چاته؟ ډیسټینیشن ته. نو کوم پورټ چې تا ډیسټینیشن کو په هلته څه شی وچلوه؟ تاسو ولې نه پوهېږئ؟ ما ورته وویله چې د دې پاس ایترنیټ 0/4 او 0/5 د دې دا ستا سورس شو. د دې ډیټا چیک کوه. دا چې کله ډیټا لیږي دا هر پیکټ نه، او دا نارمل ډیټا باندې تغیر نه کوي، لږ دې یو 5 منټه توجه کوئ، پوهېږئ. دا نفر چې هر چاته ډیټا لیږي او دا نفر چې هر چاته ډیټا لیږي، ما ورته ویل چې تاسو دا ستا سورس شو او دا دې څه شو؟ ډیسټینیشن. سورس څه معنا؟ دې نفرانو چې هر چاته ډیټا لیږله، د ډیټا هر پیکټ یو پیکټ همغه طرف باندې لیږه او بل پیکټ ترې راله ما ته یې رالیږه. د قدرتي کار، قدرتي نه معنا زه دلته ناست یم، په دې کمپیوټر به ما وایر شارک رن کړی. نو دا نفر چې یوټیوب ته پیکټ لیږي، د هر پیکټ یو پیکټ یوټیوب ته روان شو، یو به مستقیما چاته لاړ شي؟ یوټیوب ته. خو دا یو به یې ډیسټینیشن ته راولېږي دلته، او دلته خو ما رن کړی وایر شارک، او ما ته به ښکاري چې چا پلانکې خان ډیټا ولېږله. دا نفر چې هر پیکټ، دا نفر چې دویم پیکټ ولېږي، یو به هلته لاړ شي خو یو یې کاپي اخلي او ما ته یې رالیږي. ډیسټینیشن دا معنا چې یو یې ما ته کاپي کوه، زه یې ګورم چې څه کوي. نو سپین داسې یو پروټوکول دی چې په ده باندې موږ د سویچ ټول پورټونه ګورو چې څوک څه لیږي او چا ته یې لیږي. دا به ګورو چېرته په یو پورټ باندې چې هغه څه شی دی؟ ډیسټینیشن. زه به تاسو دا پریکټیک وایر دغه کې هم درته کوم پیکټرسر کې، خو پیکټرسر کې به صحیح نه معلومېږي، بیا یې ته په ریل هم کوم. ګورئ ستاسو 3 کمپیوټر به کنیکټ شي په دې پورټونو.
صحیح ده زه به کنیکشن په پاسه درنټ 0/1 زه به دې سویچ ته ووایم چې ستا سورس دا په پواد والا پورټ شو دا بل پورټ دا بل پورټ او ډیسټینیشن ورته خپل پورټ وخم د خپل پورټ باندې بس ما دا کمپیوټر کنیکشن زه خپل کمپیوټر کې وال شار کم تاسو ته وایم زه پینګ نه کوم تاسو ما نه پینګ کوئ نارملی چې زه تا نه پینګ کوم او ته ما نه پینګ کې ستا ډیټا ماته راځي نه خو چې سپین رن کوم ته به دا پینګ کې ما ته به یو پیکټ راسیږي وال شار کوم چې دې دا پینګ نو زه به ګورم چې تاسو څه کوئ خو یاد ساتئ دلته څو خبرې زده کوئ سورس کې ورته یو پورټ هم ښودی شي دوم ښودی شي دریم ښودی شي لسم ښودی شي سورس دا معنا د دې خلکو ډیټا دقیقه ګوره ډیسټینیشن دا معنا دې ته یې رالیږه په ډیسټینیشن کې چې کوم کمپیوټر هغې باندې تاسو څه رن کوئ فایر شار کوئ یا بل کوم سافټویر چې پیکټ چي نو هغوی چې هغه ډیټا لیږي د هرې ډیټا د هر پیکټ یو کاپي ماته رالیږي او هغه پوهېږم نه ځکه د هغې هلته خو ډیټا خو هم روانه وي بره پوه شوئ یوه خبره بل هم زده کوئ چې دا کوم پورټ تا په ډیسټینیشن کې رن کو دلته به ته کیپچرینګ کې څه شی به کوې کیپچرینګ معلومات به ګورې سیکیورټي فیچر دی که نه ډېر دا کوم کس چې دا سورس چې کوم نفر دا چې اوس وایي زه یوټیوب ته تللی غواړم لاړ شم ځي به خو یو پیکټ به ماته هم راځي خو یاد ساتئ کوم پورټ چې تا په ډیسټینیشن کې رن کو د ده بیا ډیټا بنده شو دا به نارمل ډیټا نشي کوي ځکه دا کوم حالت ته واړېدو میررینګ ته دا به اوس نارمل ډیټا نه لیږي دا صرف خو ته به بیا یو کار کې دلته به اینډ یوزر کمپیوټر نه کنیکټ کوي د یو پورټ سره داسې کمپیوټر وصل کړه چې ته نارمل کار نه کوې هغه باندې ته صرف انالایزینګ کوې هغه باندې نور کارونه بند شو ذهن مو خلاصېږي هغه باندې نور کارونه بند شو اب اوس انالایزینګ کوي ولې هغه کیپچر کوي دې ته راولېږه نو بس دا غټ کار دی که نه چې دا کېږي ذهن مو خلاصېږي که نه نو دلته موږ دا کار کوو تاسو کولی شئ داسې مو کوئ په واده یو بل فیچر دی هغه تاسو وروسته وایي آی ډي ایس او آی پي ایس چې غلطه ډیټا کیپچر کړي غلطه ډیټا وګوري هغه کیپچر کړي او بند یې کړي هغې دپاره موږ داسې کار کوو موږ ورته وایو د ټولو پیکټ ډیټا د ټولو پورټونو ډیټا اخله او چا ته یې لیږه هغه آی ډي ایس ته نه هم دې ډیسټینیشن ته او په ډیسټینیشن کې ما څه رن کړی آی ډي ایس یا آی پي ایس سرور دی آی ډي ایس آی پي ایس سرور هغه به څه کوي هغه کیپچر کوي یو ډیوایس د آی ډي ایس او آی پي ایس مکمل ځان ته ډیوایس دی لکه د سویچ او د راکټر غوندې اخله به یې لګوی وي هلته بیا هغه څه کوي کیپچر کوي انسان ذهن مو خلاص شو سپین دا معنا د څو پورټونو ډیټا راواله او یو پورټ یې ولېږه هلته یې بیا ته کیپچرینګ کوه معلوموه چې څه کېږي او څه نه کېږي ښه اوس یو خبر زده کوئ ډیسټینیشن موږ عموما یو پورټ الو هلته به سافټویر رن وي هغه به نارمل ډیټا نشي لیږلی دا په واده دا کوم چې ډیسټینیشن دی که نه ته ورته یو پورټ هم سورس دی په بخښنې سره یو پورټ هم ورته ښودی شي ډېر پورټونه هم ورته ښودی شي همدارنګه ته ورته په ډیسټینیشن کې یو ویلین هم ښودی شي ښه څه ورته ښودی شي په واده د ویلین 10 کې چې هر څوک کمیونیکیشن کوي ډیټا چا ته لیږه پورټ پاس ودر 0/1 ته داسې اکسس پورټ هم ورته ښودی شي په واده او ټرنک پورټ هم ورته ښودی شي راځئ دا د پیکټ رسر کې وکړم اول د فیوري ته لږ راځو ګوره SPAN is a Cisco proprietary feature. Open refer to as port mirroring ورته وایي that copies network traffic from selected source port or VLANs to a destination port for analysis by tool like Picket Snapper or IDS. دا داسې دی ان دا زه وایم دا پاسبل سپین پورټ دی دا زه وایم د دې ډیټا چې کله وتله او یا چې کله نه وتله یو پیکټ یې چا ته لیږه دې پورټ ته په دې پورټ مې ورته کوم سافټویر رن کړی وایر شارک موږ دوه قسمه سپین لرو یو ته وایي لوکل سپین او بل ته وایي ریموټ سپین او موږ نن لوکل سپین وایو چې شی په واده لوکل سپین داسې سپین دی چې دا سورس هم په همدې سویچ کې دی او دا ډیسټینیشن هم په همدې سویچ کې دی ریموټ سپین دې ته ویل کېږي چې ته کیپچرنګ د دې پورټونو کې ښویلېږي بل سویچ ته هغه به بیا لږ سخت دی هغه به بیا بله وګورو صحیح ده راځئ چې تاسو دا اوس دا طریقه په پیکټ رسل ما ماته وکړم بیا به یې ته په ریل کې موکم صحیح ده روا بلم چې شی انشاءالله پوه به شئ که نه صرف مقصد یې دا دی د پورټونو ډیټا د ټولو پورټونو ډیټا یو پورټ ته لیږل چې هلته کیپچرینګ وشي ډیسټینیشن پورټ به عادي ډیټا نشي لیږلی دا خبره مو ذهن کې وي او نورې خبرې نه درته اوس کوم چې یو پرې تاسو پرې ساده موضوع پوه شئ دا چې شی دی دا دې شو یو کمپیوټر دا دې شو دویم کمپیوټر دا دې شو دریم کمپیوټر زه وایم دا او دا دې شو کس چې کوم به څه شی کوي انالایزینګ کوي داسې به وکړم را به شم دا
دا به زه ډیسټینیشن کوم چیرته چې به دا پیکټ ډیسټینیشن دا معنا تاسو داسې کوي ډیسټینیشن دا معنا دا پیکټ دې نفر ته لېږه او په واده تر به شي سورس څه معنا د دوی ډیټا چې کله دوی کمیونیکیشن کوو دا پاسې تر نیټ 0/1 پورټ شو په واده دا 2 شو دا 3 شو او دا څه شو 4 نو دا پورټ تاسو اول پورټ معلوموي چې کوم پورټ ډیسټینیشن دی ډیسټینیشن به هغه پورټ یا هغه سره به کمپیوټر وصل چې هغه نه باندې کمیونیکیشن د ځان ذهن کې اساس هغه باندې کمیونیکیشن نه کیږي او په هغه به یو سنیپر رانوي سنیپر اوس براشم په واده دي ته بای پیډ سره کوم صحیح ده سو دا به څه شي دا به 3 شي او دا به څه شي کمانډونه ور ټول 3 کمانډ دي ښا په ترتیب ځان کوی کوي سمپل او لاجیک دا 3 کسان مشکوک دي د چې هر کله ډیټا لګلا نو الته دې مليږي مشکل نشته خو د هر پیکټ نو یو پیکټ را کاپی کوم ماته دلته را لګي زی ګور چې څه کوي پوادا او محسنه دلته ته بل کارم خو دې شي د دې کمپیوټر ډیټا چې وځي د هغه وصلو ډیټا یو پیکټ دا ولګم چې را نه وځي یو مرته خو دې شي او ګور ته مرته خو دې شي چې وځي او کرا نه وځي دوه ورته خایي رازو څنګه بیان کوي اول تاسو ګورئ اول وګورو شو سپین نه دا شو مانیټرینګ سیشن دیګه چې ښه شو مانیټر سیشن دا موږ یو سیشن اوس ورکاو زه ګورم چې شو مانیټر انټری شته چې شو مانیټر ډیټیل ور سپین رن دی نشته کنه راځي چې اوس رن کوي دا تاسو سپین رن کوي اول ورته سورس وکړئ تاسو کمانډ څه دی مانیټر دا مانیټر دی کنه وګوره چیکا تاسو کوېشن مارک کې دلته بس یو سیشن جوړوي چې په واده سیشن یاد ساته د سورس او ډیسټینیشن سیشن به یو رقم وي څه معنا د سی په واده د دې 3 پورټونو ډیټا دې ته لېږه د څلورو پورټونو ډیټا بل ته لېږه ته څنګه ورته معلومه په سیشن فکر مشته کنه نو زه ورته سیشن ورکم ګوره سیشن نمبر دی نو ولته شپږ پته پور دی زه ورته ورکم 1 صحیح ده په واده 1 اوس ورته سورس خو هم ډیسټینیشن اول ورته سورس کم کنه د چا نو سورس براواله په واده سورس کو ته یو انټرفیس هم خو دی شي ته ورته مکمل ریموټ هم خو دی شي چې هغه سبا ته وایي ریموټ معنا چې هغه سورس په یو ځای کې یو ډیسټینیشن په بل ځای کې نو موږ ریموټ سره کار نه کوي په واده ته ورته یو انټرفیس هم خو دی شي ته ورته بس رنګ به مرته خې خو دلته ورته ویلین هم خو دی شي په واده چې ویلین 1 ویلین 20 نو په ویلین 1 کې چې څومره پورټونه یې ټول پکې رال زه ورته انټرفیس کوي په واده چې کله انټرفیس ته رالې ایترنت پاس ایترنت دا رنج نشته پکې نو ته ورته یو خې پاس ایترنت 0/1 یو راشا 0 اماګه کمانډ ته کړم 2 راشا 3 سیشن نمبر چې چینج وکړه کاته دې خراب کړه سیشن نمبر باندې سیشن نمبر دا مې ټریکینګ کوم کنه زه د 3 نفر ډیټا اوس به ته وایم ګور دلته دا معنی مانیټر سیشن 1 دا 1 سمن هغه 1 کې چې څوک سورس او دا غي ډیټا حواله ډیسټینیشن ویلېګا یو انټرفیس دی پاس ایترنت 0/4 1 2 3 د دې ډیټا لېګا 4 اوس ته څوک وایي چې دوه سیشن جوړوي شي یس ورته وي 6 7 8 دا په سیشن 2 کې دی دا لېګا 10 تا سیشن بیلیږي بس دا کومه پورټونه حالت په سیشن 2 انتخابه ها دغه څه سورس به ورته انتخاب کو ډیسټینیشن ورته انتخاب کو اوس راځم دلته ګورئ شو مانیټر سیشن نمبر زموږ چې 1 کوم سیشن دی لوکل دی که ریموټ موږ نن لوکل وای لوکل سمه کړه څوک پوښتنه وکي کله ته وایي چې لوکل سپین سمه ته ورته وي سورس پورټس اینڈ ډیسټینیشن پورټس are in the same switch دا خو صحیح آسانه خبره ده وګورئ سورس او مانه یو خبره یې شو په واده اول تاسو دا وګورئ سورس پورټونه چې شي دي پاس ایترنت 0/1 2 3 او ما ول سره کوم ډیټا چیک کړی دا بوت هم ان هم اوټ دا ما تاسو باید دا کمانډ مخکې لګوتلې ډیسټینیشن پورټ چې په واده 4
اعظم دلته په واده یو بل خبره ده تاسو چې کله دا چیکینګ کوئ کنه دا چا چیکینګ کوئ د پاس انټرنیټ 0 by 1 2 3 دې کمانډ تر مخکې لاړ شي مانیټر سیشن 1 سورس والا انټرفیس پاس انټرنیټ 0 by 1 لګ مخ ته لاړ شي وګوره د پاس انټرنیټ 0 by 1 چې کله ډیټا اوسې دا کیپچر کم چې کله رانه اوسې دا کیپچر کم او کبوت نو دته هیڅ شی ورنه کې سلمانه دا خپل بوت انتخابي کیسه کا بوت راغله فکر مشتري خبره ده تو ورته ویل شي چې ټي ایکس چې لیږي آر ایکس چې ریسیو کوي او زه ورته چې وایم بوت نو الریډي بوت اغسته ابوت معنی اوس پوه شوي ابوت دا معنا ده اوس راځم کمیونیکیشن کوم په واده چې کومه دلته به تاسو څنګه معلوموي چې معلوموي په واده زه پنګ کوم 10.0.0.4 پنګ راځي یس زه پنګ کوم 2 پنګ راځي یس 3 راځي یس پنګینګ وشو په واده کنه اوس د سیمولیشن موډ ته اورم ان دا کمپیوټر په واده چې دا کمپیوټر چیک کی پنګ کوي نارملی آیدا پکټ بای دی ته ولېګل شي نه اوس به لیږي اوس زه خیمول حالت څه شوی دی سو پنګ کما 2 ګوره پکټ سویچ تراله سویچ نارملی دا پکټ بای لاندې ولېږي ګوره یو کاپی لاندې لیږي یو کاپی ډیسټینیشن ته لیږي څنګه ملګری ته لیږي ځکه دا خو سپورټس د سپین ډیسټینیشن نه دی کنه دم شو دا خبر ده قصیده بس چې هر څوک پنګ کوي دې هر څوک نه څوک چې سورس دي اوس کدا دا پنګ کوي یو پکټ بدی تمزي راځي چې دا وخت سیمولیشن ته راځم پنګ کا 10.0.0.1 پکټ راشه سویچ ته سویچ به هغه ته مولېږي دیتا ځکه دا خلک دا داسې دي کنه دا څوک چې دولت مشکوک یو ټریکینګ لاندې ونیسي دا چرته ځي دا خبره خلک مشکوک دي چې هر چاته ډیټا ځي او یا له هر چا ورته ډیټا راځي ماته یو بوت په قسم باندې پوه شوي په واده اوس به یو خبره وکړم په ریل کې په واده که چېرته د دې کمپیوټر نه کوم چې ډیسټینیشن دی او یو څوک پنګ کې پنګ به نه کېږي پکټ سم اماده دلته کېږي دا لیونی دا ته په ریل کې کوم دا باید ما وویل څوک چې ډیسټینیشن دا هغه نارمل کمیونیکیشن ختم شو هغه مانیټر موډ کې شو هغه باندې پنګ کوي نه به ډیټا لګي خو دلته خو اوس پنګ کېږي دا لیونی دی دا پکټ سرخه شه دی لیونی نور پوهېږئ که نه اوس دا پنګ کوي اوس به راشو دې خبرې ته چې تاسو ورته ملټیپل پورټونه پلی شي خو که چېرته تاسو وایئ چې د ټول ویلین کې د ویلین کې څلېرویشت پورټه دي نو ولې ورته یو پورټ ښیم ټول ویلین دي چې ټول مشکوک دي نو بیا لاشه ورته منیټر داسې طریقه یې درته وښیم مړه پرېږدي منیټر سیشن 1 سورس والا ویلین 1 او کنه چې کوم ویلین دي بس تاسو چې کوم ویلین د کوم ویلین چې ته کپچین کې ویلین 1 بوت یس بوت دسه انټرفیس هم ورته خو دی شي ویلین هم ورته خو دی شي یا ولا ذهن د کار کوي ماشاءالله کار ته بالکل ګوره تا ورته ټول ویلین وښودو که نه ټول ویلین ورته وښودو په دې ویلین کې څلېرویشت پورټونه دي په دې کې سورس هم راغلی ډیسټینیشن هم راغلی یس دا پکې راغلی خو چې کله تا ورته ویل چې بېرته د ډیسټینیشن ته هغه ترې بېرته ووتو دا څنګه چې ته یو پورټ ډیسټینیشن کې دا ځکه مې ته ویل چې دا ډېټا نه لېږي هغه د نارمل حالت نه وځي انشاءالله چې به شوي به یاستئ ګوره څونه ذهن د کار کوي ښه دا اوس ښه پوښتنه وه که نه دې باندې ما خپل هم سرچ کړی ته پوښتنه وکړه ښه شو ویلین بریک دا 5 نه دی پور دی که نه دا پور چې دی دا اوس عادي دلته خو پته اوس کمیونیکیشن کوی شي په نارمل کې دا د ډیټا خبرو نه ووتو دا مونیټرینګ موډ ته لاړ نه یې پکې مشکل خو به نه نو دلته اوس تاسو دا خبره صحیح زده کړله اوس به یې راشو په ریل لایف کې به زه به دا ویډیو سټاپ کړم چې کله مو دغه شروع کړو بیا به بېرته راشو صحیح ده ریل سویچ مو اکسس کو وګورئ شاباس ما د دې ټول هغه انټرفیس ډیفرنٹ ویلینو کې هغه مې ته ویلین 1 ته واچولې ویلین 1 ته مې اپډرس ورکو 10.0.0.1 صحیح ده کنه اوس با دا خو د سویچ اپډرس شو زما د کمپیوټر په کوم انټرفیس کې د ټاپالوجي ته وګورئ دلته ته به چې دا ویډیو کې ټاپالوجي رانشي په ریل ډیوایس کې دا کار ټاپالوجي د مخ ته نه کنه به نه معلومیږي د څه کار مې وکړې دا څه شو سویچ دا اول پورټ دی په اول پورټ څوک کنیکټ دی زما کمپیوټر به څه شي سورس کې ډیسټینیشن ځکه ما کوم سافټویر انسټال کړی دی وایر شارپ دا به نارمل کمیونیکیشن نه ولویږي اپرین نو طریقه زده کړئ داسې طریقه داسې ده دا به داسې کار وکړم دا زما کمپیوټر شو
دا ډیسټینیشن شو چې شو د دې ډیوایس آی پی ایډرس دی 10 1 زه خپل کمپیوټر ته څو آی پی ایډرس کوم 10 2 دا یو ملګری به 3 ورکی او دا بل ملګری به 4 ورکی دې دوه چې خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي چاته به ټایر لګي ډیسټینیشن ته زما کمپیوټر ډیسټینیشن شي زه خپل کمپیوټر آی پی ایډرس کوم تاسو ورکړئ انټرنیټ لارې کنیکټ زما آی پی ایډرس ورکوم او فایروال بند کړي چې به حفاظت نه کوي ګوره 10.0.0.2 must come to 55.0.0.0 when was switch the 10.0.0.1 زمان firewall بند کم صحیح ده on panel Windows Defender Firewall فوادا زبو سراشم تاوا پینګ کوم صحیح ده پینګ 10.0.0.3 پینګ راځي تاسو خپل موضوع کې پینګ وکړئ 3 4 څه پینګ کوم پینګ شو نو سمپل کار دی زه خپل ډیوایس اوس ور ریل ډیوایس تر راځي چې شته ریل تا راځي کار کو زه ورته وایم چې مانیټر کرا تا سیشن والا سیشن نمبر 1 والا دې کې ګوره یو نه کمانډ امراله فلټر په دې فلټر هم به پوي کوم اول ورته سورس وخم سورس تاسو یاستئ انټرفیس والا پاس ایترنیټ 0 بای ودیش ته ګوره کوېشن مارک کې دا زم بوت بل څوک مانیټر کما سیشن والا 1 سورس والا انټرفیس پاس ایترنیټ 0 بای اتدیش دا ځونه مانیټر کړل اوس ته مانیټر کا سیشن والا 1 هغه ته پام کوئ ډیسټینیشن والا انټرفیس پاس ایترنیټ 0 بای 1 بس همدغه مره دبلیو آر اوس به دا مانیټر وخایم کا شو مانیټر کله مې مانیټر وکړو سیشن 1 لوکل دی یس سورس پورټونه دوه طرف چې کوي بوت ان او اوټ او دا دوانو چاته لیږي دا انکپسولیشن نه چې په خپل حالت پرې اوسه د انګریس باندې وبې په کومه اوس با یو کار کوي کار ورسې کو په واده چې اول زه ګورم چې زما کمپیوټر نو سپینګ کې نارمالي هوته سن کې اوس به وګورو پینګ کا 10.0.0.3 او اوس په پینګ کا ولې اوس پینګ ولې نه کیږي دا ګوره د پیکټ ټریسر او ریل لایف دومره پرده ته بس په ځای کې کار کوي ته به خدای کار نه کوي نو چې اوس تا ډیسټینیشن کې واچو هغه ته انالایزر جوړ کو چې جوړ کو انالایزر دا اوس په نیټرینګ موډ ته لاړ دا بل چا کې پچن کوي اوس تاسو نشم پینګ کولای اے 4 نه پیکټ ټریسر ما کی هغه نه وتیر شي پیکټ ټریسر بیل شي اوس به زرا شم په واده زه به وایر شار تر شم تاسو به دا پینګ وکي ما ته دلته ډیټا راځي راشم تاسو خیر لږ وکړئ دلته ما ته وایي دا وایر شارک ما په خپل کمپیوټر کې رن کړی نو زه ورته خپل کمپیوټر انټرفیس ښیم دا انټرنیټ نه دی زه ورته دا وښیم چې دا کیپچر کوه دا زما انټرنیټ سویچ سره په شي کنیکټ دی په 1 نو چې کله په 1 ډیټا زیرا زی باید کیپچر کړي خو چې تاسو هم پین کوئ هم پکچر کوي ته یو نفر وجل ته ته انټرنیټ خولې ما هو دلته انټرنیټ خولې خو سویچ کې مې بیرته وته وایي چې کله 37 او 38 پینګینګ کوي ته ډیټا چاته را لګي 1 تا او 1 زما کمپیوټر دی او دلته چې کیپچر کوم فکر مو کار کوي راځو دیتا دا مې دیمه بکلیک وکړی او دلته سٹارټ کوم ځای کې شته په سٹارټ بکلیک وکړئ اوس به کیپچرینګ شروع شي زه تاسو سپینګ وکړئ پنګو شو دلته اوس ډیر شیان کېږي تاسو وایئ چې صرف آی سی ایم پی وګورم آی سی ایم پی وګورئ او دلته راشئ پنګ چې وګوره فلټر دې ته فلټر وایي فلټر مې ولګاو تاسو وګورئ د 10.4 نه پنګ تللی دی 10.3 ته ښایي ما ته کویکلی یو کار وکړئ ځکه چې دلته دا پیکټ زیاتېږي ته ای پی ایډرس 5 کا ته 10 کا ته 5 کا ته 10 کا دا فلټر هم زکو کنه فلټر مې ولګاو خو دلته نورمال ډیر پیکټ راځي الکه ته 5 کا ته 10 کا ایډرس ولا 5 کا 10 کا منا وشو 10 देखो پوا ته 5 کا کنه اوس پنګ وکای دلته اوس ماته به معلومات راشي
دا دی نوی معلومات را لګو تاسو هر شی لګي ماته وای 10 لاړې پایپ پینګ کو آی تھنک تام پینګ کړی دی بیتا پایپ راغلی بیتا 10 پینګ کړی دا خو صرف دا اوس تاسو به دا ماته نه وایي چې د وایرشار کې دا ډیټا څنګه داسې راوالو داسې راجیګه کړو او دې کې دا ستا میک اډرس زه معلوموی شم چې کوم میک اډرس ته څونه ډیټا یې لګلې دا به اوس ما تاسو نه غواړئ دا خو د وایرشار بل کورس دی نو هغه دلته نشم کولی که نه دا کور دلته دې کې د آی سی ام پي معلومات دي د پینګ چې چا څوک پینګ کړی دې کې ټول معلومات شته فکر مشته که نه هغه به تاسو اوس ما نه غواړئ دلته بیا د انټرنیټ پروتوکول معلومات دي صرف تاسو دا وکتل چې ګوره شي تاسو هلته پینګ کوئ ماته دلته خبره رارسېږي او د فلټر دا شی ښه شی دی چې ما ایس ام پي فلټر کوم دلته راشم دا پاکم نو دلته اوس ټوله ډیټا چې څومره وانه راټوله ده نو په دې کې بیا هغه پینګ معلومول سخت دي ګوره تاسو څومره پیکټ لګي دلته اټومیټیکلي او وخت په وخت تاسو ډیوایسونه خپل مزه کې پیکټ لګي هغه هم ماته راځي دلته نو په خپل سترګو مو کتم بند به کمپیوټر کینسل سټاپ اینڈ سیو هغه سیو کوم سره څو پوه نه شو اوس په دې خبره باندې ډېر به زه اوس یو کوچنی ویډیو کوم پیج کوم ښه خو لکه اوس به راشو یو خبرې ته دا ویډیو خو غټه ویډیو خو روانه دا څوک نه ګوري بیا اوس به یو بل کار ته راشو په واده لکه دا فلټر تاسو وکتو که نه د فلټر کې ته خبره وکړم په واده فلټر داسې دی په واده تاسو ورته سورس خو دی شئ چې دې نه پر ډیټا کیپچر کا صحیح ده بیخي صحیح په واده موږ د اکسس پورټ ډیټا هم کیپچر کوی شو او د ټرنک پورټ هم صحیح شو اوس که دا دی تاسو سره انټرفیس پاس ایترنیټ 0/5 څو انټرفیس دی په واده او دا سره کوم انټرفیس دی ټرنک نو که په د ټرنک د ویلن 1 ډیټا زی هغه کیپچر کوي ماته به لګي نو دلته که ته ورته چې ته ټرنک پورټ وښایې چې د دې ډیټا چې هر څه تل دا لیږ دا اخله او ماته رالیږه نو بېرته ورته بیا فلټر هم لګوی شي مړه چې داسې نه د دې دي راځئ دا تاسو وښایئ شو اول شو ویلین بریف تاسو وګورئ دلته هر څه شته ما غوښتل چې شی وګورم لکه یو انټرفیس دی هغه ټرنک دی نو زه ورته ویلی شم چې منیټر سیشن 1 ویلین تاسو ورته ویلین خو شي چا ویلین یو ویلین ورته خو شي دا الله په کار راځي چې کله ته چې کې ټرنک پورټ باندې لکه چې پوه نه شي چشمه والا اول به په واده داسې کار کې ښه لکه راشه ورته ووایي چې منیټر کا ته سیشن 1 په دې کې ورته انټرفیس وښیوه سورس انټرفیس وښیوه هغه انټرفیس چې هغه ټرنک دی نو په ټرنک خو دا چارې راځي بېرته راشه څه وکړه په دې ټرنک چې چا ویلین ډیټا ځي هغه به تقرر دي ولا به دا ډیسټینیشن پورټ دا کمیونیکیشن نشي کولی صحیح ده موږ ویل چې دا کمیونیکیشن نشي کولی چا سره دلته یو کمانډ دی ما یو ځای کې کتلی ما خپله نه دی عملي کړی اوس به وګورو عملي به کړي چې کار کوي که نه خو سسکو والا دا نه ریکمنډ کوي دا ډیسټینیشن پرېږده چې خپل کار وکړي دا غټ کار دی که نه نو دا باید چا سره کمیونیکیشن ونشي کولی خو دوی یو کمانډ ورکړی دی ما یو ځای کې وکتو و چې دې کمانډ باندې ته کولی شئ چې دې ډیسټینیشن باندې هم کمیونیکیشن ته اجازه ورکړي بیا وایي چې نور دا کار مه کوه ځکه هغه یو کار کوي دا کار کوي ډېر مشکلات جوړېږي سر دا کار مه کوه خو ګورو اوس ګوره زه پینګ نشم کولی په واده که نه زه یې وګورم بیا هم ښه یو سی ام ډي 3 غنټو کې چې را خلاص شي هلته سپیلنګ رانه غلط ولګېدو ښه راشم چې شته په واده زه به دا پینګ کوم پینګ کا 10.0.0.5 نه راځي پینګ که نه وایي دی وایي دا کمانډ دی ګورو چې کار کوي که نه وایي دا کمانډ چې ته کله وایي بیا دا کار کېږي اول تاسو یو کار وکړئ په واده وګورئ شو منیټر سیشن 1 دا وګورئ د انګریس ډسیبل دی فکر مو شته یعنې دلته ډیټا میټا نشي راتللی زه راشم کنفټي ته کمانډ داسې دی په واده منیټر سیشن څو نمبر 1 ډیسټینیشن کوم انټرفیس و اخر کوېشن مارک دی ولته اخره کې یو خبره ده انګریس کې لیکلي انیبل انګریس ټرافیک فارورډینګ دا انګریس ولګوه انټر کا انګریس انکمپلیټ اخو بل څه انګریس کې اخو څه دی دا دی ډاټ 1 کې انګریس فارورډینګ یوز ډاټ 1 کې انکپسولیشن دی کوي
I sell untake the host access port دی کنه untake untake کې اخوان نور شي دي سره غوښتنه کمانډونه دي کوم ویلین پورې دا مربوط دي اوس دلته راځم ګورم شو منیټر سیشن دا کمانډ کلم ما اوس په خپل نو کارولې ښه ځکه مې ته چې کارو ingress enabled default villain 1 ingress encapsulation untake او چې اوس تاسو موږ په کوم په واده مشته دا مو دې بيخي نور ادواس خبرې ځکه هم بدوانه کوي من الله